به فراخبر با من یماس سیاوش خوش آمدید. در این برنامه توپ پیمان امنیتی در میدان شورای ملی، جلسه پاسخگویی مقامات حکومت در مورد پیمان امنیتی کابل واشنگتن شورا در مجلس سری شد. پیشنهاد تکان دهنده رئیس کمیته زنان دومای روسیه، زنان روس از پوتین بچه دار شوند. سلام و وقت شما بخیر. جلسه پاسخگویی مقامات حکومتی در مورد پیمان امنیتی کابل واشنگتن در مجلس سری شد. مجلس نمایندگان مشاور امنیت ملی و سرپرست وزارت خارجه را در پیوند به پیمان امنیتی کابل واشنگتن فراخواند، اما این جلسه دور از چشم رسانه ها برگزار شد. روشن نیست که چرا این جلسه سری شد و چه مواردی در این جلسه سری مطرح گردیده است. پیمان امنیتی کابل واشنگتن از جنجالی ترین پیمان هایی است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نخواست آن را امضا کند، اما حکومت وحدت ملی در نخستین اقدام آن را امضا کرد. اما حال نوبت نمایندگان مجلس است تا مهر تایید یا رد در پای این سند بزنند. اما استدلال موافقان و مخالفان پیمان امنیتی با آمریکا در مجلس چیست و چرا جلسه امروز سری شد؟ احمدالله موحد از مخالفان پیمان امنیتی در مجلس و گلاله نورصافی از موافقان این پیمان در مجلس برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. خانم صافی، فکر میکنین که چرا امروز جلسه باید سری میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به اصول وظایف شورا، اگر درخواست شود که جلسه سری باشه یا نباشه، یا از طرف اعضای مجلس و یا از طرف کسایی که در مجلس دعوت میشه، بعد از او یک رای گیری میشه. اگر اکثریت قبول کنه، این اجازه را دارن که مجلس سری بسازن. این نظر به اصول وظایف وظایف داخلی شورا یک اصول است. ای که چرا شد، شاید هم کسایی که جواب میدادن میخواستن که در فضای رقمی که خودشان میخواستن یا آزادتر صحبت کنن یا نمیخواستن که مقصد از آیا مسائلی هست که نگرانی دارن نماینده ها از این که مردم بفهمن در مورد این پیمان؟ نه، این کدام نگرانی نبود. معمولا پیمان روشن است، کل خبر دارن که در پیمان چی نوشته شده. ممکن شاید به خاطر از اینکه بحث هایی که صورت میگیره بحث های جنجال برانگیز نباشه یا اینکه تخریش آور نباشه. من این دلیلش پیش من نیست، چون من از طرف شورای پیشنهاد نشده بود. کسایی که برای جواب خواستش استجواب خواستش بودن از طرف از اونا پیشنهاد شد و مجلس هم قبول کرد. حکومت خواست که این جلسه سری باشه. بله. یعنی این کدام اولین دفعه نیست که کار میشه. بارها تانسته که شورا جلسه سری را هم داشته باشه. این از صلاحیت‌های اولسی جرگه هست. بله. آقای موحد، چه مسائلی مطرح شد در این جلسه سری در مورد پیمان؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گچیزه خپل دغه جلسه سری کېدو مخالف وم. باید هغه څه چې د ولس نمایندګانو غوښتنې وي یا ویلې هغه هم باید برملا شوی، واضح شوی. هغه جوابونه چې چارواکو له خوا نه ورکول کېده هغه هم باید واضح شوی. اما دا چې متاسفانه دغه موضوع چې سری شو، نو همدغه مسایلو چې باید امنیتي تړون چې کوم پارلمان ته راغله یو شکل د استجوابیه د وکیل صاحبانو هغه سوالونو ته مسؤلینو ځواب ویله. تر کوم حده پورې چې ما دغه مجلس څارله، متاسفانه په هغې کې هغه وخت سره خلکو ته ډېر خلکو ته نوبت ونه رسېدله چې هغې خپله سوالونه مسؤلینو سره مطرح کړی وي، بحث کړی وي. بیا هغه ځواب استدلال چې خپله چې کوم مسئولینو هغه هم د قناعت وړ نه و. چې مثلا در کدام مورد قناعت شما را فراهم نکرد؟ په ټولو مواردو کې مثلا اول قدم کې د دغه تعهدنامه کې یا دغه موافقتنامه کې مسئولیت قضایي د خارجیانو دپاره، خصوصا امریکایانو دپاره، نو دلته کومه استدلال یا ځواب چې د دولت یا د مسؤلینو ویل هغه قناعت وړ نه و. هغه په دې معنی لکه په یو مملکت کې مسؤلیت قضایي ورکول په اسلامي مملکت کې یا په اسلامي هیواد کې خارجیانو ته یا هغه اتباعو چې په یو نوع دی دلته راغله دی غواړي چې مسؤلیت قضایي واخلي، نو دا په عمومي لحاظ سره د شریعت له نګاه نه یا زموږ تاسو د عرفو د دغه له نګاه نه دی ته باید ورنکړل شي. د دې په خاطر چې فرضاً زموږ د هغوی ته قضا فرق کوي. هغې
یو عمل ته جرم نه وایو موږ ته جرم وایو، هغه یو عمل ته ګناه نه وایو موږ ته ګناه وایو. نو کله چې دلته قضا ته راشي نو هغې قضا هغې بری ګڼي، هغه جرم نه بری کوي، اما زموږ قضا ته هغه مجرم دی. نو هغه دویمه موضوع هغه د مالیات چې فرضاً امریکایانو یا د خارجیت باون دپاره معاف شوی، نو تقریبا چې د یو مملکت ته چې یو سړی راځي یا یو مملکت چې یو سړی اوسیږي، طبعا هغې خپله یو اصول قیودات لري چې باید د هغې مطابق باید دی ژوند وکړي. نو مالیه د دې دپاره وضع شو. بل هغه د امنیتي دفاعي مسایل چې فرضاً تاسو وینئ چې هر روز زموږ دغه وطن زموږ د ملک د همسایهګانو لخوا تهدیدیږي، حتی راکټ بارونونه کیږي. متاسفانه دغه توافقنامه کې داسې واضح نشته چې دغه مثلا امریکایان دلته زموږ د حریم نه به دفاع کوي، موږ تر څنګ ودرېږي چې هغه څوک چې موږ وطن باندې خدای نخواست تجاوز کوي دغه عملیات کې دغه دفاع وکړي. نو چون دغه مسایل واضح نه وو، خپله د مسئولین هم دغه مثبت ځواب نه وو. خانم صافی، برای شما ما آیا مورد قناعت نبود حرفی را استدلالی را که حکومتی ها در مجلس کردن در باب این پیمان در این مواردی که آقای موحد اشاره میکنن؟ بله، در قسمی که شما حتما اطلاع دارین موافقت نامه به دسترس کل است. معمولا در موافقت نامه آدم فکر نکنه که هر چیزی که ما میخوایم باید اما قسم باشه. موافقت نامه معمولا دو جانبه است و هر طرف موافقت نامه البته اما منافع خود در او میبینه. اتو نیست که ما فرمایش بدیم که امریکا امرای ما موافقه کو و هر چیزی که ما میگیم ما قسم موافقه کو. این رقم نمی باشه موافقت نامه. معلوم دار در این موضوعات داد و ستود است که اگر یک چیز واضح است که منافع امریکا در اینجا است، به خاطر گل روی ما نیستن اینجا، اما برای ما هم مهم است که ما هم از این قرارداد یا از این موافقت نامه باید منافع خود در او داشته باشیم. من نیست یک فرد در افغانستان فکر میکنم که اگر امی موافقت نامه نباشه بدیلشه، امی کسایی که مخالف هستن یک رای بدیل برش داشته باشن و بگوین که درست است ما این اساکر نمیخوایم، اینا بالکل براین، ما در توانمندی هستیم که وطن خود دفاع کنیم و یا مصیبت هایی که از هر طرف متوجه از این مملکت است در مقابل از او ایستادگی کنیم. معلوم دار در این موافقت نامه تمام آرزوهای ما برآورده نمیشه. یک چیز واضح است ما میبینیم، ایراد نیست که تنها کسایی که مخالفت میکنن اونا ایره متوجه شدن. ما هم متوجه هستیم که مثلا باید بسیار جدی بگویه که ما حتما اگر که دشمن سر شما حمله کرده ما شما را مانده خود ما میریم و نار تکه میکنیم. یک چیز واقعا نیست. اما گفته شده که ما با همکاری با شما همکاری میکنیم. اولی که یک اردویی داریم که تا به امروز ما توانمندی زیر نداریم که مثلا ماش از اونا رو بپردازیم. یک اردویی داریم که هیچ تجهیز نشدن. یک اردویی داریم که هنوز خود ما هر روز سرش انتقاد میکنیم. یا پلیس ملی داریم که اینا آزموده نیستن، اینا مثلا کارا نیستن. به خاطر تربیه و تجهیز و تعلیم از اینا ما به همکار ضرورت داریم و اینا آبادی از این همکاری رو میته. این یک راه مثبت، یک پوینت مثبتش است. ما باید در موافقت نامه پوینت های مثبتش هم یاد کنیم که اقلا ما از اینی بحران ها نجات پیدا میکنیم. به فرض محال اگر ما امروز اقدر توانمند باشیم که قرارداد بسته نکنیم، باید ما خود یک دفعه ببینیم بیازماییم که ما می توان داریم. امروز کشورهای منطقه متاسفانه مداخله در افغانستان میکنه، تروریسم فوق العاده فعالیت میکنه، مواد مخدر مافیای مواد مخدر در افغانستان است و پلیس افغانستان توان پرداخت مالیات پول از اینا رو نداریم. پس ما یک چیزی رو که کسی برای ما میته امرای مثبتش هیچ نگوییم و بگوییم که 1 2 3 4 اینی چیزا در بینش نیست و چرا نیست و چرا این گپای ترکیه دوری شده. ما داریم او آرزوهایی که یک ملت می داشته باشه که باید کل بر نفع ما باشه. معلوم داره کل خواسته های ما اینجا برآورده نشده، اما اقلا پوینت های مثبت داره که ما از او باید پشتیبانی کنیم. آقای موحد، حالا اشاره خانم صافی بود که شما نیمه خالی گیلاس را در مورد این موافقت نامه میبینین. اگر این موافقت نامه نباشه بدیل چی است؟ ګورئ ابتدا نه چې موږ تاسو دې ته متوجه اوسو چې کوم وخت چې امریکایان دلته راغلي دي 14 کال وشو. په دغه 14 کالو کې موږ ګټه څه وکړه؟ مثال په طور په بمباردمانونو کې سلها ماشومانان، سیاسري، سپینګري، بېګناه خلک شهیدان شول.
حتی امنیت تر دې حده پورې خراب شو چې وزارت داخله او دفاع او ریاست عمومي امنیت ملي ته راورسېدله. زمونږ مساجد، زمونږ مدارس، زمونږ دینی مقدسات مسؤول پاتې نه شول. منافع ته چې موږ وایو چې په دې توافقنامه کې څونه منافع د افغانستان د خلکو دپاره دی، یعنې موږ ته څونه از دید شما چقدر منفعت است؟ هیڅ منفعت نه لرو. عرض ته کوم ګورې زموږ دپاره ټولو کې مهم مسله امنیت دی. امریکنیانو راتګ یا خارجیانو راتګ دلته د دوی هدف هم دا و چې دوی وایي چې موږ توریزم له منځه وړو، امنیت راولو. ما ته دوی وښیي چې کوم توریزم له منځه وړو. توریزم اوس هم فعال دی. افغانستان هر ګوټ، هر اطراف د افغانستان مرکز نه نیول تر اطراف پورې اوس هم نامن دي. افغانستان خلک اوس هم هغه مصیبت او مشکل نه خلاص نه دي. تروریستان چې دوی چاته تروریستان اوس هم هغه ازاده ګرځي. دوی یوازې د دې چې هغه تروریستانو هغه منبع پیدا کړي، هغې زیلو ته ورشي، هغې ونیسي، نو دوی صرف هغه بېګونه افغانانو باندې بمبار شروع کړل. تنها دا نه دی چې امریکایان وایي چې موږ صرف همکاري کوو، چې دوی زموږ نه دفاع نشي کولی. فرضاً دوی دغه 13 کالو کې دوی څه وکړه؟ دا اردو باید دوی مجهز کړی وی، دا نظام باید دوی په پښو درولی وی. جنګېدل ته افغانان، نو تر اوسه موږ د یو 15 کیلومتري اندازه باندې موږ سران ورو چې موږ ورته وایو چې خپل دښمن جواب ورکوو. تر اوسه موږ تیاره زموږ په واک کې نه دی. خانم صافی میگن که به همین دلیل است که باید این موافقتنامه را دغه چې دا 13 کال کې دوی چی کوله، خو باید دوی خو یو څه کړی وی. یعنی شما میگین اصلا کاری نشده آقای موحد؟ عرض کوم یو څه خو زموږ په واک کې راکړی وی. یعنی شما میگین اصلا کاری نشده؟ هغه څه چې باید لازم ونه شو، هغه څه چې ولی شما میگین که هیچ فایده ای نداشته. که دیو موږ امنیت خوندي کړی وی، که دیو موږ ولس دغه مصیبت ژغورلی، ما به هم ویل وي، تا به هم ویل وي چې ورور داسې دی. ګوره زه یو مثال درته وایم. یو سړی راځي تا کور ته راځي، ورته وایي چې د دې کور کې زه سره شریک اوسېږم، تا سره دې کور کې زه اوسېږم، هغه ګوټ کې اوسېږم یا دې کونج کې اوسېږم یا میز کې یا تا سره ګډ اوسېږم، خو تا سره به زه کومک کوم، کرا نه در کوم. هغه ما نه چې کوم ډوډۍ پاتې کېږي، هغه ما نه پاتې کېږي، هغه به تا ته درکړم، هغه باندې ته کفایت وکړه. مګر چې کله په دې کور باندې څوک حمله کوي، بیا به سره مشوره کوو، مشورې نشته، بیا به تصمیم نیسو چې آیا د حملې مخې نیسو که نه نیسو. دا خو نه دی. خانم صافی، حالا پاسخ شما چی است؟ آقای موحد میگن که چه فایده کردیم از حضور 13 ساله آمریکا؟ بمباردمان جریان داره، مبارزه با تروریسم صورت نگرفته، نیروها به پا ایستاده نشدن و دولت افغانستان واقعا به پایش ایستاده نشده. آمریکایی‌ها صادق نیستند ظاهراً به حرفشون. خب در اینجا یک کم اگه که من فکر میکنم باید دوباره به 13 سال قبل برگردیم. آیا تصویری از شهر کابل 13 سال قبل دارین شما؟ آیا شما خبر دارین که 13 سال قبل یک طفل افغانستان خصوصا دختر به مکتب نمیرفت؟ درست است که ما او چیزایی که میخواستیم و مو آرزویی که بودیم به اون نرسیدیم. این واقعیت است. این که مثلا کمکایی که شده درست یا از طرف خود امریکا یا از طرف افغانا درست مدیریت نشده، اشتباهات بسیار وجود داشته، فساد موجود بوده. اما ای که بگوییم در 13 سال چیز نکرد. 13 سال پیش ما چند نفر در پلیس ملی داشتیم؟ چند نفر در اردوی ملی داشتیم؟ چند نفر در امنیت ملی داشتیم؟ این نفری که آمده تقریبا ما 3.5 لک نیروی امنیتی ما به 3.5 لک نفر رسیده. اینایی که ما میبینیم همشان اقلا گرفتن سلاح و راه رفتن درست یاد گرفته، اینا 13 سال پیش نبودن. من بالکل به خاطر دارم روز اولی که حکومت نو روی کار آمد که اصلا رفتار پلیس مثل یک پلیس نبوده، اما میدویدن یکی پشت دیگه تا قطار منظم کردن نمیتونستن. ما چی داشتیم 13 سال پیش که امروز هیچ چیز نشده و امروز شهر کابل دوباره فضل خدا آباد است. امروز تقریبا به میلیون ها طفل ما که دختر و پسر از به مکتب میره. امروز ما دوباره صاحب شفاخانه ها و کلینیک ها و مکتبا و سرکای پخته شدیم. امروز موتورهای لندکروزر مردم ما از اروپا که زیادتر شده. امروز مردم ما دسترخوانش نان پیدا
پیدا کرده. آیا ما 13 سال پیش می روزگار داشتیم؟ این که بگوییم هیچ چیز نشده واقعا جفاست به ملت، یعنی ملت بیخی برخطا میکنیم. بسیار دستاوردهای خوب داشتیم، بله بعضی مشکلات وجود داشته، بعضی نارسایی وجود داشته، مدیریت ناسالم بوده. متاسفانه وام باید قبول کنیم که زیادتر از 80% خود با ملامت هستیم. ما نتونستیم که از این کمک‌ها به صورت درست استفاده کنیم، ما نتونستیم که درست مدیریت کنیم. اما این نیست که هیچ چیز نشده، کارهای شده، دستاوردهای ما داریم. ولی نارسایی هم در پالیش موجود است. آقای موحد 13 سال پیش شما در افغانستان بودین؟ اگر اون وضعیت را با حالا مقایسه بکنین، حرفایی را که خانم صافی میگن با چقدرش موافق هستین؟ پیدا شوم در توسیدل ما تا در طول حالات چقدر موافق هستین با آنچه خانم صافی میگن؟ 14 کال پخوا موږ ټول اعتراف کوو چې حکومت نه و ځکه هغه نظامونو ته موږ نه غوښتل چې هغه داسې نظامونه نه و چې لکه موږ چې کوم توقع کوله. دا چې اوس 240 مملکتونه راغلل، امریکایان دغه ټول نړۍ په ټول قوتونو سره راغلل، موږ دا او هغې سره مقایسه کوو، دا غلط دی. ګورئ تاسو هغه وخت شفاخانه وي، کلینیکونه هم وو. پس شما با کدام وضعیت دارین مقایسه میکنید؟ هغه وخت شفاخانه کلینیکونه خو بې کیفیت وو، نن هماغسې دی. نن ستا مریض ورور ټول ته تورخم د بارډر کې ودرېږه، څونه مریضان همالته روزانه انتقالېږي، حتی پاکستانیان بیرته افغان مریضان انتقالېږي. نو کومه ده چې زه نه وایم چې بیخي هېڅ نه و، زه درته وایم چې هغه څه چې لازم و هېڅ ونه شو، هغه څه چې لازم ونه شو. زموږ شفاخانې اوس هم بیکار دي، زموږ مریضان اوس هم په پاکستان او په ایران کې تداوی کېږي، په هند کې تداوی کېږي. ولی آیا این دلیل به این شده میتونه که شما مخالف پیمان امنیتی باشین؟ نه، زه عرض ته کوم ګورئ، زه په دې دلیل مخالف یم چې د دیو دغه 14 کالو کې دیو نه موږ کوم مفاد موږ ونه لیده، کوم ګټه چې دیو وایي ونه لیده، موږ دا نه مقایسه کوو. صحیح دی، اگر حالات یو جنگی حالات اشاره کردن به اون مفادی که این حضور خارجی ها در افغانستان داشتن. ګورئ صافی چې موږ احترام راغلی صحیح شو. ګورئ هغه دی وویل 14 کالو پخوا دلته شفاخانه نه وو، بې کیفیت وو. هغه وخت هم دا شفاخانه وي و موږ تاسو وینو چې دلته تللو. ولی آیا دختران به مکتب میرفتن 13 سال پیش؟ هغه فقط یو نظام د طالبانو چې البته مانع شوی و. خب فرضاً حضور این نیروها به همین خاطر است که طالبان را ساقط کردن. زمونږ خود طالبان ساقط کړه، خو ظاهر کې هغه منطقي نه ساقط کړه، نه د طالبانو حرکت، نه د طالبانو فعالیت. طالب اوس هم فعالیت کوي. تاسو ولاړ شئ اطراف ولایتو ته، یوازې کابل باندې نه مقایسه کوو چې کابل کې بلډینګونه جوړ شول، کابل کې شفاخانه جوړ شو، کابل کې پولیس اردو دی، نو ټول افغانستان ګل ګلزار شو. تاسو ولاړ شئ اطراف ولایتو، مکتب شته، شفاخانه شته، کلینیکونه شته، البته اوس هم مخالف قدرت لري. یعنی شما میگین تغییری نیامده؟ خب این یعنی قضاوت تاسو کوي. نه، در کجا شما مثال بزنید؟ در کدام ولایت؟ مثلا نورستان ته لاړ شه. بله، په اطراف نورستانو کې یعنی اوس هم مکتبونه هغه سره څنګه چې لازم دي فعال نه دي. همدارنګه نور په جنوبي ولایتونو ته راشي، یعنی هغه څه چې موږ تاسو غوښتل، ولې نن هغه سم نه ده چې یوازې په کابل په غټ ښاریو کې چې مکتبونه فعال دي، کلینیکونه فعال دي، موږ قیاس کوو چې والا ټول افغانستان برسي، داسې نه ده. خانم صافی، حالا وضعیت چنین نیست که شما توضیح دادین در کابل وضعیت بهتر است، در همه جای افغانستان چنین نیست آقای موحد میگن و غلط است مقایسه کردن وضعیت حال با دوران طالبان. مسئله دیگر این است که گفته میشه صداهای و برخی حساسیت‌های همسایه ها نظر به این پیمان دارن، چقدر واقعا در مجلس مشهود است این حساسیت ها؟ خب قسمی که وکیل صاحب تشریح دادن که حالت اطراف نورستان مثلا بعد از آمدن امریکایی خوبتر نشده. ما یک سوال دیگه میکنم که آیا با رفتن از اینا حالت مرکز نورستان خوبتر خواهد شد؟ یا با رفتن از اینا حالت مرکز کابل خوبتر خواهد شد؟ اگر مطمئن هستیم، اگر همی کسایی که ادعا میکنه که ما قبول نداریم یا هیچ به درد ما نمیخوره، اگر می اطمینان به ملت میده که اگر امریکایی برن از اینکه بهتر میشیم، ما حتما پشت از این استاد میشیم. اما به شرطی که همی اطمینان به ملت بدن، اتو نشه که باز مثل ازو شود که بگه عسکر روس برای افغانستان درست میشه و بعد از برآمدن عسکر روس چنان خاطره تلخ به یادگار مردم افغانستان است، خصوصا شهر کابل که فکر میکنم تا که به حیات هستن و روزگار فراموش نمیکنن. درست است که ما توقع از خود باید داشته باشیم، ما چقدر میتونیم برای وطن خود چیز کنیم. اگر همینجا یک گارانتی وجود داشته باشه که یک کشور دیگه از امریکا که برای ما خوب کمک میکنه، ما امریکایی را جواب بدیم، اونا بیان
یعنی کس مخالفت نخواد کنه. اگر بگوین که امی اسکر برای 4 میلیارد دلار را سالانه وعده داده که ما برتان کمک میکنیم، تجهیز میریم و تجهیزات میریم و شما را تعلیمات مسلکی میدیم، این کس دیگه برای ما میده، ما میگیم درست است. وقتی که بدیل نداشته باشی، در دهن اژدها باشی و هر دستی که به خاطر نجات دست پیش میشه باید دست آدم محکم بگیره. اگر آدم میبینه که غرق میشه، بس فکر میکنین دلیل این مخالفت ها چی میتونه باشه؟ من نمیفهمم، نظریات شخصی است و اگر اینا کدام بدیل داره ما نمیفهمیم، خوب است که بعد یاد مجلس یا در میدیا بگوین که اقلا ملت پشتشان استاده شو، بگوین که نه ما اینمی پیمان نمیخوایم، ما پیمانای خوبتر پیش روی داریم، ما آینده بهتر پیش روی داریم، در عدم حضور از اینا ما زندگی خوشبخت‌تر پیدا میکنیم، کسی برشان مخالفت نمیکنه. ما میفهمیم که هم آرزوهای ما در پیمان نفته نیست، ما کمبودیا در پیمان میبینیم، اما اقلا در یک جای موقعیت داریم که همسایه غربی ما علنا اخطار میده که پیمان باید امضا نشه و دیگه همسایه ما که در ظاهر خود کدام مخالفت نشان نمیده، اما ما میفهمیم که خوش ندارن که اگر پیمان قوی افغانستان داشته باشه که تا در پولی از نابط نرشت کنه. معلوم دار ما در یک حالت عجیب غریب هستیم، نمیتونیم از خودکفا نیستیم. یک چیز واضحه است وقتی که ما خودکفا شیم، امریکایی‌ها اینجا کس قرارداد یا قواله زمین افغانستان نمیته که برای بعد از خودت باشه. 99 سال افغانستان برات فروختم، برآمده نمیتونی در پیمان گفته شده که میتونی پیمان فسخ شوه و دولت افغانستان میتونه هر وقتی که خودکفا شد، هر وقتی که دید بدیل خوبتر داره پیمان فسخ کنه. چی است پاسخ شما آقای موحد؟ آیا واقعا با رفتن آمریکایی‌ها شما بدیلی دارین که وضعیت بهتر خواهد شد؟ بوری خیلی کوتاه بفرمایید. من هر څه باید توقع د بل چانو نکو، یعنی که من ورته چې امریکایان لاړ شي من به زموږ ژوند به په خطر کې من ته به ډوډۍ نه رسیږي، من بیخي ژوند نشو کولی. موږ تاسو الحمدلله افغانستان خلق موږ تاسو متخصصین لرو په هر. آقای موحد سوال اینجاست، اگر نیروهای آمریکایی برند آیا حکومت میتونه دوام بده؟ شما میتونین به عنوان عضو مجلس نمایندگان برین سر کارتان؟ عرض نکنم نه این سوال جدی است که ارتباط داره با این پیمان. اگر خارجی از افغانستان برند آیا حکومت کنونی به پایش ایستاده خواهد ماند؟ دغه 14 کالو کې خارجیان و نتوانل چې زموږ تاسو امنیت تامین کی، زموږ تاسو ملک نه فساد ورکی، اختلاس ورکی. اینو باید خود ما میکردیم یا خارجی‌ها؟ راغلیت شو دی خو د پر راغلیت چې موږ دا ختمو. نو فلهذا دا خو واضح دي چې تیر رئیس جمهور هم دا خبرې وکړي فساد هم د خارجیان راوړل، فساد هم دی وکړي. امدیونه دا موږ تاسو ته میلیږو. سوال اینجا بود آقای موحد که اگر نیروهای خارجی برند شما مخالف سرسخت امضای پیمان هستین، اگر اینها افغانستان را ترک بکنن فکر میکنین بدیل چه خواهد بود؟ طالبان دوباره برخواهند گشت یا حکومت میتونه واقعا به عمرش ادامه بده؟ که چرته دغه زمونږ چارواکي دغه زمونږ مشران رهبران واقعا اخلاص ولري، صداقت سره کار وکړي، نو دوی کولی شي. نو ضرور نه ده چې طالب راشي، موږ د طالب موافق نه یو چې طالب حتما راځي، طالب هیڅ کله نشي. یعنی اگر نیروهای خارجی برند حکومت میتونه به کارش ادامه بده؟ یعنی که دا خلک اخلاص ولري، که دا خلک واقعا خپل مسئولیت متوجه شي او دا خلک ایمانن او وجدانن کار وکړي، دوی کولی شي ولی نشي کولی. خانم صافی موافق هستین با اینکه اگر نیروهای خارجی برند و دولت مردان اخلاص داشته باشند میتونه کشور به کارش ادامه بده بدون اینکه با مشکل مواجه شود؟ خب اگر ما یک بودجه سالانه افغانستان رو ببینیم که ضرورت افغانستان سالانه تقریبا بیشتر از 8 میلیارد دلار است و از این جمله 4.5 میلیاردش کمک خارجی است، آیا اینمی کمبود از کجا پوره میکنیم؟ اما قسمی که شما گفتین که شما میتونید به کارتان دوام بدین، ممکن است که پارلمان دروازه‌اش باز باشه و ما بریم اونجا زیری خود امضا کنیم پس بریم. آیا امی اطمینان میتین که در مقابل جنگی که از طرف بسیار پیچیده و استخباراتی است تاب بیاریم؟ آیا ما میتونیم امی کار کنیم؟ همین روز امی سلاحی که در دست اساکر ما هست از کجاست؟ آیا ایره کدام فابریکه ما داریم که تولید کرده و ما او را در دست گرفتیم؟ آیا ما همین امکانات داریم که امینا را از نظر لوجستیکی اکمال کنیم؟ اگر بدیل شرط نیست که بدیل مملکت خارجی بره، اگر اینمی گارانتی را کدام گروپ به گردن میگیره بعد از باز میتونن که افغانستان برش بسپاریم و ان شاء الله گل گلزار خواهد کردن. اما ما اینمی ولی اگر در چنین وضعیتی قرار بگیرین که مخالفت جدی شود در پارلمان این توافقنامه تایید نشه، وقتی که نشه خوی وقت پارلمان است، ما نمیتونیم که مردم تهدید کنیم که نه وضعیت چگونه خواهد شد؟ ما اراست داریم. من منایس یک زن، خصوصا منایس یک زن اراست دارم و من فکر نمی کنم که دیگه بتونه زنها به این حالت که فعلا میتونن اقلا بیرون بره، اقلا صدای خود بلند کنه.
باز دوباره بتونه صدا بلند کنه. گلالای نورصافی از موافقان پیمان امنیتی در مجلس و احمدالله موحد از مخالفان این پیمان در مجلس. ممنون از حضور هر دوی شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. یکی از نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد کرده که زنان روسیه از رئیس جمهور این کشور صاحب فرزند شوند. به گزارش پایگاه خبری آذربایجانی پابلیکا، یکی از نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد کرده که زنان روس با استفاده از اسپرم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طریق انجام عمل القای مصنوعی صاحب فرزند شوند و نسل آینده رهبران نظامی و سیاسی روسیه را تربیت کنند. این پیشنهاد غیر معمول را یلنا باریسونا، رئیس کمیته امور زنان، کودکان و خانواده مجلس دومای روسیه، هنگام مذاکره پیرامون مسائل جمعیتی در مجلس مطرح نمود. او اضافه کرد: پیشنهاد من بسیار ساده است. هر زن در روسیه به منظور باردار و صاحب فرزند شدن از طریق پست مواد ژنتیکی لازم را دریافت خواهند کرد. این دسته از زنان همچنین تحت نظارت و حمایت ویژه دولت قرار خواهند گرفت و فرزندانی که از آنها متولد خواهند شد همچون دوره اتحاد جماهیر شوروی در مدارس خصوصی تحصیل خواهند کرد و در آینده فرزندانی که پدرشان رئیس جمهور وقت روسیه بوده بدنه رهبران سیاسی و نظامی روسیه را تشکیل خواهند داد. این پیشنهاد غیر معمول در حالی صورت میگیرد که روسیه نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی با خطر رشد منفی جمعیت روبروست.